په یو بیولوژیکي لابراتوار کې یو ځانګړی درمل د بکتریاو ډک لوښي ته ورپېژندل کیږي چې ورسره د بکتریاو شمیر په لوښي کې په چټکۍ سره کمیږي. لاندې تابع د درمل د ورکولو له پیل څخه وخت یعنی ټي په ثانیو او د بکتریاو د شمیر یعنی ان د ټي تابع ترمنځ اړیکه ښیي. دا موږ سره تعبیر کړل شوې ده. وایي تاسو د بکتریاو د نیم عمر په اړه لاندې جمله پوره کړئ. د بکتریاو شمیر له هرو خانه ثانیو وروسته نیمایي کیږي. دلته موږ ته ټي په ثانیو سره راکړی دی. راځو دلته موږ هغه جدول جوړو. نو را به شو دلته به ولیکو چې ټي او ان د ټي. نو کله چې وخت مساوي صفر وي یعنی ټي مساوي صفر شي دغه ټوله برخه دا مساوي څو کیږي؟ دا مساوي کیږي له یو سره، ځکه چې هر عدد په توان د صفر ځکه دا مساوي کیږي له یو سره. نو د بکتریاو شمیر بشي زر. ښه اوس راځو ګورو چې دغه د بکتریاو شمیر کله له یو پر دو سره ضربیږي. دا به کوم وخت کې ضربې یو پر دو شي؟ نو موږ پوهیږو چې کله د دې یو پر دو توان څو وي؟ یو وي. دلته یو توان پاتې شي. نو دا به کله توان یو کېږي؟ کله چې ټي مساوي څو شي؟ 15.15 شي. نو صورت کې به هم همدا شي، مخرج کې به هم همدا شي. دا به یو پر دو به ټول په توان د څو شي؟ په توان د یو به شي. دلته لیکو شي په دغه حالت کې به ټي به مساوي کېږي 15.50 سره، یعنی 15.50 ثانیې وروسته به د بکتریاو شمیر څنګه کېږي؟ نیمایي کېږي. همدارنګه که چیرې 15.50 ثانیې نور وړاندې لاړ شو دا به شي 11 ثانیې. 11 ثانیې وروسته به د بکتریاو شمیر څومره وي؟ زر ضربې یو پر دوه او بیا ضربې یو پر دوه. نو په دې باندې چې هرو 15.50 ثانیې وروسته به د بکتریاو شمیر د 15.50 ثانیې مخکې شمیر څخه څنګه کېږي؟ نیمایي کېږي. نو ځکه دلته لیکو چې د بکتریاو شمیر له هرو 15.50 ثانیې وروسته نیمایي کېږي. او دا موږ دلته تابع نه هم معلومېده، خو داسې حساب لپاره داسې حساب ځکه کوو چې موږ پې صحیح پوه شو. دلته موږ ته وایي چې یو کیمیاوي عنصر انسټاینیم 253 په طبیعي ډول د وخت په تېرېدو سره خپله کتله له لاسه ورکوي. د انسټاینیم 253 یوې نمونې لومړنۍ کتله د اندازه کولو پر مهال 320 ګرامه وه. لاندې تابع د عنصر د اندازه کولو څخه وخت ټي په ثانیو او د عنصر د پاتې شوي کتلې یعنی ام د ټي په ګرام ترمنځ اړیکه ښیي. دلته موږ ته تابع راکړې ښه دا ام دی ام. نو دلته اوس وایي چې تاسو د نمونې په کتله کې د بدلون نسبت په اړه لاندې جمله پوره کړئ. دلته وایي چې نمونه له هرو خانهخالي ورځو څخه وروسته د خپلې کتلې 8.5% له لاسه ورکوي. نو دلته موږ ته نه وایي چې دا څومره ډېرېږي یا څومره کمیږي، یعنی دلته یوازې د فیصدۍ په باره کې خبره کوي چې څو فیصده لاسه ورکوي. نو دلته پوهیږو چې 8.5% چې یوه کتله له لاسه ورکوي، نو پاتې کتله به څومره وي؟ پاتې کتله به وي 12.5%. راځو دا لیکو چې دا کېږي 12.5%. دا که په اشاریې باندې واړو دې نه جوړېږي 0.025 برخه. نو اوس که چیرې مونږ غواړو چې دا معلوم کړو چې څو ورځې وروسته د دې کتله څومره پاتې کېږي؟ 0.125 په اندازه پاتې کېږي. نو راځو هماغه پخواني په ترتیب باندې کار کوو، ځکه دلته مونږ ګورو چې په تابع کې تیار 0.125 راکړل شوی دی. نو ګورو چې دا به څو ورځو کې دې ته رسېږي. ښایي تاسو اوس اندازه هم لګېدلې له دې ځای څخه چې دا څو ورځې په کار ده. نو راځو بیا هم مونږ په جدول باندې کار کوو. دلته به ولیکو ټي یعنی ثانیو د ورځو وخت په ورځو سره، او دلته لیکو ام د ټي یعنی کتله د ورځو د تابع په شکل. را به شو به لیکو ټي چې مساوي صفر شي دا ټول مساوي یو کېږي. یو په 320 کې 320. اوس راځو ګورو چې کوم حالت کې یا په کوم صورت کې 320 ضرب دی 0.125 مونږ ته په لاس راځي. ځکه معنا دا چې کله چې دا 0.125 کې ضربېږي، معنا دا چې دا څومره خپل 8.5% د دې کتله څنګه کېږي؟ کمیږي یا منفي دلته ورته ولیکل. نو دا په کوم حالت کې دا کېږي؟
نو پوهیږو چې دا به په توان د یو کله راشي او دا کله په توان د یو کېږي کله چې دلته ټي مساوي شي څو سره 1.4 سره معنا ده چې 1.4 دلته ورته لیکو دومره ورځې وروسته د دې کتله 0.125 پاتې کېږي یا 12.5 په اندازه پاتې کېږي نو دلته لیکو چې له هرو 1.4 ورځو څخه وروسته د دې کتله دا 8.5% کتله له لاسه ورکوي. هارون د خپل انګړ په ونو کې د نویو ښاخونو د شنه کېدلو مطالعه پیل کړه. لاندې تابع د هارون د مطالعې له پیل څخه وخت یعنی ټي په کلونو او د ونو ښاخونو د شمیر یعنی ان د ټي تابع ترمنځ اړیکه ښیي. تاسو د ښاخونو په شمیر کې بدلون په اړه لاندې جمله پوره کړئ. د هارون ونې له هرو خانخالي کلونو وروسته 4/5 چنده نوي ښاخونه شنه کوي. ورځو ګورو چې 4/5 چنده نوي ښاخونه څه معنا دا معنا چې 4/5 چنده چې دې کې زیاتېږي معنا شته چې څه شوي هغې سره به 4/5 برخې نورې هم جمع کېږي نو 4/5 چنده زیاتوالی دا څه معنا لري دا معنا لري چې یو جمع 4/5 چنده دا څنګه کېږي د یو ټاکلي وخت څخه وروسته دا د دې شمیر رسیږي نو دا به مساوي شي دا چې دواړه سره جمع کړو دا کېږي 9/5 نو ځکه وایو چې د هارون ونو ښاخونو شمیر 9/5 په اندازه څومره وخت وروسته زیاتېږي دلته ګورو موږ سره 9/5 قاعده کې شته دی نو د دې لپاره چې د توان یو شي تر څو دې کې ضرب شي دا به ټي پر اوه.3 کېږي نو ټي به دلته مساوي کېږي له څو سره اوه.3 سره نو دا چې اوه.3 پر اوه.3 شي دا به ټول یو شي دا به یو شي یو چې د دې توان شي دا خپله 9.5 کېږي نو دې کې دا ضربېږي نو ځکه وایو چې ځواب څو دی اوه.3 دی نو وایو چې د ښاخونو شمیر دغه په دومره اندازه 9/5 په اندازه زیاتېږي کله چې وخت څومره تیر شي اوه.3 په اندازه کلونو په اندازه تیر شي یعنی هر اوه.3 کلونه وروسته د ښاخونو شمیر 9/5 چنده کېږي